دا یو عجیبه درون روایت دی د سړي زړه ورېږدي او که موږ تاسو سوچ فکر کوو خدای نه خسته الله مو که موږ هم در دې لاندې راځو د دې روایت لاندې الله دې مو وساتي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه بنده سره الله د قیامت په ورځ خبرې نه کوي الله ځینې خوابدی وي الله اکبر الله د دې بنده سره خوابدی خبرې نه ورسره کوي الله و دې بنده ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري موږ د الله د رحمت څومره امید لرو که نه الله مهربانه دی الله مهربانه دی لیکن دغه بنده چې زه اوس یادوم دې بنده ته الله د رحمت په نظر نه ګوري او د دغه بنده دپاره د الله رسول وایي دردناک عذاب دی ابو ذر غفاری ناست دی یا رسول الله نامراد دی وي دا کس تباه دی وي دا څوک دی چې نه الله خبرې ورسره کوي نه الله د رحمت په نظر ورته ګوري او د دې کس دپاره دروند او دردناک عذاب دی د الله رسول څلور کسان بیانوي یو په هغه کې هغه کس دی چې یو څوک د مسلمان سره احسان وکړي ښېګڼه ورسره وکړي یو اساني ورسره وکړي یو اوږه ورکړي او بیا سبا پر هغه باندې احسان اچوي دا کې موږ تی څومره ډېر پاخته یو په دې مرض وای دا زی مړی خو مراته بل ورځ مې د دومره مشکل څخه خلاص کړي اوس دی ما مخته خبرې کوي ده هم وایي اوس دا رقم کوږ مغزی نیولی دي زما په پیسو وایي رالوی سو زما په زکاتو رالوی سو زما په زکاتو دغه ځای ته ورسېدی ما کوچنی رالوی کړي ما دومره احسانونه ورسره وکړل نو دی زما ان تر دې العیاذ بالله انسان ته د پښې له قبر کې وایي زما پښې ما ته میاو دا کسان خپل ټول ښېګڼه خو ولاړه چې ولاړه او د ځان دپاره یې دغه درې شیان انتخاب کړه به الله نه خبرې ورسره کوي نه به د رحمت په نظر ورته ګوري او د دې کسان دپاره به د قیامت په ورځ دردناک عذاب وي موږ تاسو په معاشره کې وینو یو کس که د یو چا سره لفظي شخړه راغلی وي انسان دی بیا په دې وخت کې موږ د ده ټول احسانات یادوو که یو وخت دی زما مشکل ما د ده په مابینځ کې رالی یا مو په مابینځ کې خفګان رالی بیا چې کوم احسانات ورسره کړي دي نورو ته لس کسان ته بیانوي چې دا مې ورسره وکړه دا مې ورسره وکړه اوس دوی ما ته وایي هغه کسان چې قرابت کوي هغه کسان چې وسیله کوي هغه کسان چې وسیله رحمي کوي شفقت کوي د یو چا سره احسان کوي یا یو چا ته زکات ورکوي یا د یو چا سره د هغه رقم مالی کومک کوي یا د یو مریض سره کومک کوي کله چې هغه مریض بیا جوړ سي هغه زکات والا کس ته بیا الله مال و دولت ورکړي هغه کس چې د یو څو روپۍ ورکولې یا یو شی د خوراک دا وروړي هغه کس چې بیا الله پاک جل جلاله دی رالوړ کړي یو ځای ته ورسي دغه کس بیا نیت پر بد وي او شل ځایه وایي دا زما په احساناتو دا ځای ته راورسي دا زما په زکاتو راورسي اوس دویم دی غټ ناستې په مجلس کې الله اکبر په دغه وینا باندې موږ تاسو ټول اخرت تباه کوي موږ خپل رب د ځانه ناراضه کوي موږ د خپل رب رحمت پر ځان باندې ودروي او موږ د خپل ځان دپاره یو دروند دردناک عذاب انتخاب کوي قرآن موږ ته څه وایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى الله تبارک وتعالی څه وایي تاسو خپل صدقات خپل خیراتونه زکاتونه دا په احسان باندې مه باطلوئ روایت کې راځي د نسایي روایت دی کوم کسان چې پر خپل شو باندې احسان واچي هغه انسان ته بیا په سپکه ګوري هغه ته بار بار یادوي دغه کس جنت ته نشي داخلېدلی د خدای په خاطر که د یو چا سره احسان کوي بیا مه وریادوه د الله دپاره کوه د الله دپاره کوه بیا ارزی مه وایه په هر مجلس کې ناستې بیا د خبرې مه کوه بیا به ته د الله په وړاندې یو مجرم یې الله به ستا څخه خفه یي الله به ستا سره خبرې نه کوي ستا دپاره به بیا جهنم وي نو موږ ته په کار دا ده که د چا سره احسان کوو یا زکات ورکوو یا صدقات یې ورکوو بیا پر هغه باندې احسان نه واچوو یا دغسې مالي کومک ورسره کړي یا دغسې یو وخت ورسره درېدلی په بد حالات کې که دی ستا پاتې ته نه رالی یا ستا شادي ته نه رالی دا یې لکه موږ هم د ده سره احسانات وکړه والله که ورسره وکړم د دې چې مې د سپي سره کړي وی لا شو والعیاذ بالله دا څه ښځې یو مسلمان و سپی سره برابرول بیا دا خبرې کول دا په خپل آخرت تباهي ده خپل ځان تباهي ده خپل رب د ځان ناراضه کوي احسان ولې اچوي د خدای دپاره د کړي پر هغه خدای پاک جل جلاله باندې نه دی